دا داسې چلو طالبانو کله چې د احد واقعه تیره سوله بیا حویی ابن اخطب او کعب ابن اشرف او څه نور یهودان مدینې منورې مکې مکرمې ته لاړل د مکې مشرکینو د یهودانو منځ کې هېڅ مناسبت نه دینونه یې بدل ول خو د محمد صلی الله علیه وسلم په ضد باندې ورغلل هلته چې ورغلل نو هغوی ته یې ویلې چې راځئ موږ او تاسو یو ائتلاف جوړ کړو یو نوی اتحاد جوړ کړو دا داسې اتحاد وي چې د اسلام د دین په ضد باندې نوی اتحاد و پلان جوړ کو مقابله وکړو ښه خطرناکه جنگ به وکړو وی زه صحیح ده خو دوی ورته ویلې مکې مشرکانو وي تاسې هم اهلي کتاب یې دوی هم داسې نه موږ ته هم چال جوړ کړی نو تاسې راسئ ورې دې بوت ته سجده وکړه هلته 2 بوتان ول هغوی ته یې سجده پرې وکړه بیا د کعب ابن اشرف او د حویی ابن اخطب راغلل د مکې مشرکان هم ورسره و ابو سفیان هم ورسره نو هغوی بیا د بیت الله پوښونو باندې ځانونه وموښل قسمونه یې وکړل بیا د مکې مشرکانو ورته ویلې رښتیا ووایي موږ په حق یو او که محمد په حق ده د یهودو ته یې ویلې د مکې مشرکانو ورته ویلې هغوی ورته ویلې وایي نه تاسې موږ ته دي څه کارونه کوئ نو ابو سفیان ورته ویلې موږ چې کله حاجیان راسي اوښان یې ورته حلالو شودې ورکوو میلمانه کوو او بندیان خلاصو صله رحمی کوو بیت الله بادو طواف ترېنه کوو اهل د حرم یو او محمد صلی الله علیه وسلم دا یو کار هم نه کوي موږ نو په حق یو که دوی نو دوی ورته ویلې تاسې په حق یې ګوره اهلي کتاب ول کله چې په حسد کې راغلل بیا چاته ویلې بیا ورته ویلې چې تاسې په حق نه یئ تاسې مشرکین د محمد نه په حق یې نعوذ بالله نو الله دا آیت را نازل کړ الله مو طالبانو چا سره په حسد کې ما اخته کوه کوشش ډیر وکئ افغانستان کې خو چې اوسیږئ احناف یئ ول افغانستان نه باندې که نړیوال علما الله درنه جوړول بیا په دې فکر مه کېږئ چې تنها د حنفیت نه به دفاع کوي د اسلام نه به دفاع کوئ بیا دلته خو ځکه چې اختلاف پیدا کیږي نو اوس طالبانو حسد کې که چا سره واقع سولی که بیا حق هم درته راوړ بیا به حق درته څوک ښکارېږي بله ورځ یو ما خو خبرې نه دي اورېدلي یو جهادي مشر ویلې چې دا حکومت اسلامي نظام نه ده میل نو خو اسلامي نظام نو بیا ته تعریف راته وکړه چی ته وایي اسلامي نظام نو بیا چی ته وایي ته یې تعریف وکړه دا خو چې الله حسد په زړونو کې ورتخته کي او الله عز وجل بیا داسې خبرې تر نه کوي یهودانو نه بیا دا خبره کوي چې محمد په حق ده که موږ په حق یو سره له دې په تورات کې دوی ته وم چې یو نبي به راځي هغه ټول صفات دوی ته معلوم خو د حسد په بنا یې څه ویلې الله دې موږ چا سره په حسد کې نه اخته کوي طالبان